السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ښه راغلاست راغلی یو تاسو ته د لنډو لنډو مختصرو شارټ سنټنسز سره. داسې خو نه ده چې موږ به هر وخت لانګ سنټنسز اوږدې اوږدې جملې وایو، بلکې اکثر وخت موږ ته د مختصرو جملو شارټ سنټنسز ضرورت ډیر پیښیږي. نو دې دپاره په دې درس کې موږ تاسو ته شارټ سنټنسز راوړي دي چې زموږ انګلیش روان شي او موږ وتوانیږو چې هر قسم جملې وویلی شو په انګلیش کې. نو د دې دپاره موږ تاسو ته شارټ سنټنسز راوړي دي. نو راځو د شارټ سنټنسز ته. خو دوستانو که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو هیله لرو چې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، زموږ ویډیو هم لایک کړئ، او که غواړئ چې موږ سره همیشه پاتې شئ نو د دې دپاره د بیل بټن پریس کړئ چې راتلونکي هر ویډیو تاسو ته په نوټیفیکیشن کې ملاویږي. راځئ اوس د دې جملو په طرف باندې. اوله جمله د موږ سره وټس رانګ. وټس رانګ معنا څه چل دی، یعنی کله چې یو کار غلط شي او موږ د هغې باره کې تپوس کوو چې دا څه وشو، څه چل دی، څه غلط شو، نو موږ به وایو وټس رانګ. وټس رانګ معنا څه چل دی، یعنی څه غلط شو. او دویم موږ داسې تپوس هم کولی شو چې وای دیس، دا ولې، وای دیس، وای دیس معنا دا ولې. او که موږ وایو چې قصدن، یعنی قصدن داسې وشو، نو موږ وایو deliberately. deliberately معنا قصدن، deliberately قصدن. او که موږ وایو چې دا بدقسمتۍ نه داسې وشو، بدقسمتۍ نه، نو موږ به وایو unfortunately. unfortunately. unfortunately معنا بدقسمتۍ نه، deliberately قصدن، unfortunately بدقسمتۍ نه. او که موږ چاته وایو چې ته باوري یې، ته په دې خبره ډاډه یې، یعنی ستا یقین دی، نو وایو به are you sure. are you sure آیا ته باوري یې، ته ډاډه یې، یعنی ستا په دې خبره پوره یقین دی او که نه، نو are you sure. او که وایو چې نه داسې نه ده، نو وایو به it's not. it's not نه داسې نه ده. it's not نه داسې نه ده. او که موږ سوالیت ور باندې وایو چې ولې داسې نه ده څه، نو بیا به وایو isn't it. isn't it داسې نه ده. isn't it داسې نه ده. او که یو څه خبره وشي او د هغې نه وروسته موږ تپوس کوو چې څه وویل شو، څه وویل شو، یعنې څه خبره وشوه، نو موږ به وایو what is said. what is said معنا څه وویل شو، څه خبره وشوله. او که موږ وایو چې ډېر بد وشو، نو وایو به too bad. too bad معنا ډېر بد وشو، ډېر بد، یعنې ډېر ناکاره کار وشو یا ډېر بد وشو، نو وایو به too bad. too bad ډېر بد وشو. یا وایو دا کار ډېر زیات ناکاره دی یا ډېر بد کار دی یا دا څیز ډېر بد دی، نو هم به وایو too bad. this is too bad دا ډېر بد دی یا دا ډېر بد وشو یا دا کار چې دی دا ډېر بد دی. د څه په باره کې چې موږ too bad وایو نو هغې ته به نسبت کیږي چې دا ډېر بد دی یا دا ډېر بد وشو. او که وایو چې څنګه، لکه څوک وایي یاره دا کار خو وشو، ته ورته څنګه، نو وایو به how. how it is done دا څنګه وشو. یا صرف وایي څنګه، نو وایو به how. ته څنګه یې how are you. او که وایو چې کم یو، نو وایو به which one. which معنا کم، which one کم یو. او که وایو چې د چا، که وایو چې د چا، نو وایو به whose. whose معنا د چا. او که وایو چې چا، نو بیا به وایو who. who معنا چا. او که وایو د چا، نو وایو به whose. او که وایو چې چا وویل، نو وایو به who told. who told چا وویلې. او که موږ وایو ضرورت نشته دی، نو وایو به no need. no need معنا ضرورت نشته دی. او که چاته وایو چې ستا خوښه، نو وایو به as you wish. as you wish معنا څنګه چې ته غواړې، یعنې ستا خوښه. as you wish ستا خوښه. او که وایو چې آیا دا ستا دی، وایو به is this your. آیا دا ستا دی is this your. او که وایو چې کولی شي، یعنې ته دا کولی شي، نو وایو به can you. can you کولی شي. can you کولی شي. او که چاته وایي چې دلته وګوره، نو وایو به look here. look here معنا دلته وګوره. look here دلته وګوره. او که وایي شاته وګوره، نو وایو به look behind. look behind معنا
شاته وګوره. او که وایي چې دا ډېر ښه دی وایي به اټس ویری نایس. اټس ویری نایس معنا دا ډېر ښه دی. او که وایي چې تیار سئ اوسه، که وایي چې تیار سئ اوسه نو وایي به سټی الرټ، یعنی اکټیو اوسه، الرټ اوسه، تیار سئ اوسه نو وایي به سټی الرټ. او که چاته وایي چې تیار شه نو بیا به وایي ګیټ ریډي. ګیټ ریډي معنا تیار شه. او که وایي تیار سئ اوسه نو وایي به سټی الرټ. سټی الرټ تیار سئ اوسه. او که وایي چې بالکل نه یا په هر صورت نه نو وایي به نو وی. نو وی معنا بالکل نه یا په هیڅ صورت نه. او که وایي چې په هر صورت نو وایي به اینی وی. اینی وی معنا په هر صورت، او نو وی په هیڅ صورت نه، بالکل نه. او که وایي چې هر وخت نو وایي به اینی ټایم. اینی ټایم معنا هر وخت. او که وایي چې ضرور یعنی دا کار به ضرور کیږي نو وایي به مست. مست معنا ضرور. او که موږ وایو چې دې باره کې سوچ وکړه نو وایو به think about it. think about it. think سوچ وکړه about it دې باره کې، یعنی دې باره کې سوچ وکړه، غور وکړه، فکر وکړه. think about it. او که وایي دا خبره ځان سره نوٹ کا، دا خبره ضرور نوٹ کړه یا په دې خبره باندې غور وکړه نو وایي به must note. must note دا خبره ضرور نوٹ کړه، یعنی ضرور په دې غور وکړه یا ضرور یې ولیکه. نوٹ د دې دپاره هم راځي چې دا ولیکه. نوٹ د دې دپاره هم راځي چې دا خبره ذهن کې وساته. بل که موږ چاته وایي چې شروع کړه نو وایي به ټیک سټارټ. ټیک سټارټ معنا شروع کړه. ټیک سټارټ شروع کړه. او که چاته وایي چې جاري اوسه، څوک یو کار چې دی یا یو سبق وایي یا یو بل خبره چې کوم دی هغه شروع کړې ده او ته ورته وایي چې جاري اوسه، خپله خبره مخکې وړه، خپل کار مخکې وړه نو وایي به ګو آن. ګو آن معنا جاري اوسه. او که چاته وایي چې موږ سره پاتې شئ نو وایي به stay with us. stay with us موږ سره پاتې شئ. او که چاته وایي چې څومره اوږده، لکه یو څوک وایي چې دا څیز دونه اوږد پکار دی نو ته ورته وایي چې څومره اوږده نو وایي به how long. how long معنا څومره اوږد. او که وایي چې څومره، خو دا څیزونه موږ په شمار کې یادوو. لکه څوک وایي چې دومره دومره کسان راغلي او ته ورته وایي چې څومره نو وایي به how many. how many معنا څومره. خو چې کله دغه څیزونه د شمار وي او که کله د شمار نه وي، لکه مثال اوبه نو وایي به how much. how much معنا څومره او how many معنا څومره. خو چې کله په شمار کې وي، لکه مثال هلکان وي، ګیلاسونه وي یا وغیره پینونه وي نو موږ به how many وایو. او چې کله په شمار نه وي، لکه مثال موږ پی یادو هغه موږ نه شمارو، یا اوبه وي هغه موږ نه شمارو نو بیا به موږ چې دی how much وایو. how much water, how much milk. how much او how many دواړه معنا څومره. خو چې په شمار وي نو how many، که د شمار نه وي how much. امید دی چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. زموږ ویډیو در سره لایک کړئ. د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ سره اوسئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.